سورې فاتحې ته د الله رب العزت په کلام کې ډیر خصوصیات حاصل دي. اول دا چې قرآن کریم هم د دې صورت نه شروع کیږي، او بل دا چې مونځ هم د دې صورت نه شروع کیږي، او د نزول په اعتبار سره هم د ټولو نه لومبنی صورت چې هغه پوره نازل شوی هغه سورې فاتحه ده. د سورې فاتحې نه مخکې د اقرا څه آیتونه، د مزمل څه آیتونه، د مدثر څه آیتونه نازل شوي، خو هغه ټول صورت نه دی. اما په قرآن کریم کې یوازینی صورت چې اول ټول نازل شوی هغه سورې فاتحه ده. او سورې فاتحې ته د الله رب العزت په کلام کې ام الکتاب هم ویل شوي دي. دویم خصوصیت د سورې فاتحې دا دی چې دا صورت په یو حیثیت سره د ټول قرآن متن او ټول قرآن د دې صورت شرح او تفسیر دی. سورې فاتحه په یو حیثیت سره د ټول قرآن متن دی او باقی ټول قرآن د دې صورت شرح او تفسیر دی. ځکه که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړو او دا ولولو، نو د ټول قرآن مقاصد په ایمان او اعمال صالحه کې راټول دي. د ټول قرآن مقاصد په ایمان او عمل صالحه کې راټول دي، او د دې دواړو څیزونو بنیادي اصول په دې صورت کې بیان کړي شوي دي. د دې دواړو څیزونو چې هغه اعمال صالح دي یا ایمان دی، د دې دواړو څیزونو بنیادي اصول په صورت فاتحه کې الله رب العزت بیان کړي دي. نو د دې وجې نه سورې فاتحې ته ام القرآن، ام الکتاب هم ویل شوي دي. همدارنګه څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي او د الله رب العزت د کلام مطالعه شروع کوي، په دې صورت کې هغه لپاره یو ځانګړی لارښوونه او ځانګړی هدایت شوی. هغه څوک چې قرآن لولي یا د قرآن کریم مطالعه شروع کوي، هغه د اول د خپل ذهن نه ټول خیالات وباسي او خالص د حق طلب او د نیغې لارې د لټون لپاره د الله دا کلام ولولي او د الله رب العزت نه دی د صراط مستقیم لارښوونه او هدایت وغواړي. کله چې یو څوک سورې فاتحه لولي، نو د صورت په شروع کې د هغه ذات د حمد و ثنا بیان دی. الحمدلله رب العالمین وایي. د چا په دربار کې چې د هدایت دا درخواست پیش کوئ. څوک چې سورې فاتحه لولي، نو د سورې فاتحې په شروع کې د هغه ذات د حمد و ثنا بیان دی. د چا په دربار کې چې د هدایت دا درخواست تاسو پیش کوئ، او د دغه درخواست جواب ټول قرآن دی. او د دغه درخواست جواب ټول قرآن دی چې الف لام میم ذالک الکتاب نه شروع کیږي. گویا چې انسان د الله پاک نه د نیکې لاره غوښتنه کوي، د هغه په جواب کې ذالک الکتاب سره اشاره وکړه چې ته څه غواړې هغه په دې کتاب کې موجود دي. نو ځکه سورې فاتحې ته ام القرآن او ام الکتاب ویل شوي دي. او د سورې فاتحې لپاره ډېر زیات فضائل هم دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورې فاتحه د هر مرض دپاره شفا ده. سورة الفاتحة شفاء لكل داء. او په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سورې فاتحه د هر مرض دپاره دوا ده مګر د مرګ او د برګي یا د پیس مرض لپاره. نو ستاسو په کورنۍ کې چې څومره بیماران او مریضانی، ډیر په اخلاص سره سورې فاتحه په یو کاغذ کې ولیکئ او هغه په اوبو کې واچوئ. د هغه نه دې هغه اوبه ماښام او سهار وڅکي، الله رب العزت به ورته شفا ورکوي. همدارنګه یو حدیث په تفسیر مظهري کې قاضي ثناء الله نقل کړی دی رحمه الله. هغه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمیل چې قسم دی زما په هغه ذات باندې چې د هغه په قبضه کې زما سا او زما روح دی چې د سورې فاتحې په شان صورت نه په تورات کې نازل شوی
همدارنګه د سورې فاتحې په شان صورت په انجیل او په زبور کې نه دی نازل شوی او په خپله قرآن کریم کې د سورې فاتحې په شان بل صورت نشته. په قرآن کریم کې د سورت فاتحې په شان بل صورت هم نشته. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې سورت فاتحې لپاره د شفا نوم هم ایښودل شوی دی. او همدارنګه قرطبي لیکي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث نقل کوي چې رسول الله وفرمیل چې د قرآن کریم په ټولو سورتونو کې ډیر لوی الحمدلله رب العالمین دی. د قرآن کریم په سورتونو کې ډیر لوی یا ډیره لوی الحمدلله رب العالمین لپاره ده. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې قرآن کریم لولو ډیر په عاجزي سره، ډیر په تضرع سره او په هغه انداز سره ولولو چې الله رب العزت د قرآن زموږ دپاره لارښود او زموږ دپاره رهنما رالیږلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم د سورې فاتحې نه بره لیکل شوي. په دې ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت نمل حصه ده او آیت دی. او په دې باندې هم د ټولو علماو اتفاق دی چې د سورت توبې نه بغیر د هر سورت په شروع کې بسم الله باید ولیکل شي. بیا په دې کې د مجتهد اختلاف دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت فاتحې یا د ټولو سورتونو جز دی او که نه دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورت نمل نه غیر د بل سورت جز نه دی، بلکې دا مستقل یو آیت دی چې د هر سورت په شروع کې د دوو سورتونو په منځ کې د فصل او د امتیاز راوستلو دپاره دا نازل شوی دی. او د قرآن کریم په ابتدا او په شروع کې ځکه بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی چې د جاهلیت د زمانې خلکو دا عادت و چې هغوی به د خپل کارونه د بتانو په نوم شروع کول، به اسم اللات او به اسم العزا به ویلي. نو د جاهلیت د رسم او د جاهلیت د رواج د ختمولو لپاره د قرآن د ټولو نه لومبنی آیت چې جبرائیل امین راوړه په هغه کې د قرآن کریم د شروع کولو حکم د الله د نوم نه ورکړی شوی چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله ته وایي اقرأ باسم ربک الذي، ته ولوله د الله په نوم باندې. مشرکین خو چې هر کار شروع کوي په هغه کې یا د لات نوم اخلي یا په هغه کې د عزا نوم اخلي، خو مسلمان باید چې هر کار شروع کوي په هغه کې د الله په نوم باندې شروع کړي. په یو حدیث کې دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو د کور دروازه بندوئ نو هم به بسم الله وایئ، او کله چې تاسو په خپل کور کې ډیوه یا چراغ مړ کوئ هلته به بسم الله وایئ، او که تاسو کله لوښي پټوئ هلته به بسم الله وایئ. د خوراک، د اوبو څښلو، د اودس کولو، چې کله په سورلي باندې سورېږئ، د سورلي نه راکوزېږئ، په دې ټولو وختونو کې به تاسو د الله نوم یادوئ، بسم الله الرحمن الرحیم به وایئ. همدارنګه علامه سیوطي رحمه الله لیکلی دي چې د قرآن کریم نه علاوه نور ټول آسماني کتابونه هم د بسم الله نه شروع شوي دي. او ځینې علماو دا لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن او د امت محمدي یوه ځانګړتیا ده، خو د دې تطبیق دا دی چې د الله د نوم نه شروع کول خو په ټولو آسماني کتابونو کې مشترک دي، چې په نورو آسماني کتابونو کې هم د الله د نوم نه شروع شوي، په قرآن کې هم، لکن الفاظ د بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن خصوصیت دی. په نورو کتابونو کې هم د الله په نوم شروع شوې ده، خو د بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ دا بیا د قرآن خصوصیت دی. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې قرآن نازل شي هغه به د کار په شروع کې بسمک اللهم ویل، او هغه به هم لیکه. او چې کله دا آیت د بسم الله الرحمن الرحیم نازل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ غوره کړل او همیشه دپاره دا سنت جاری شو.